سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن در سره ډېر یو ښه خبر شریکوم. د خبر شریکولو نه مخکې څه ملګرو کمنټونه کړي دي چې دوی دغه غوښتنه کړې ده چې ما د فرانسوي درسي ویډیوګانې ودرولې دي او یا دا ډېر ځنډ وروسته راځي. دا ولې؟ ملګرو، د دې یوټیوب چینل اولنی او بنیادي مقصد دا و دا دی چې زه به د دې نه صرف او صرف د فرانسوي ژبې درسي ویډیوګانې اپلوډ کوم. ولې د وخت تېرېدو سره څه ملګرو دا غوښتنه وکړه چې زه په اړوند مسایلو باندې هم ویډیوګانې جوړې کړم، نو ځکه ما دغه نورې ویډیوګانې هم شروع کړلې. خو د دې یوټیوب چینل بنیادي مقصد دا دی چې دلته به د فرانسوي ژبې ویډیوګانې درسي ویډیوګانې به ډېرې او په دې به موږ ډېر فوکس کوو. نو دغه ویډیوګانې هیڅ وخت زه نه ودروم، نه به دا ودرېږي. ولې دا در سره منم چې د ځنډ لږ څه ځنډ اخلي، لږ څه ځنډ وروسته زه دغه ویډیوګانې اپلوډ کوم. او د هغې وجه نن سبا دغه روژه ده. روژه کې تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې دغه تقسیم اوقات لږ ډېر سخت دي، دغه وخت ویستل لږ مشکل وي. نو دې دپاره دغه ویډیوګانې لږ ځنډ وروسته راځي. نو انشاءالله د اختر نه بعد به زه کوشش کوم چې تاسو ته په هفته کې 2-3 درسي ویډیوګانې جوړې کړم او زه به کوشش کوم چې دا جاري وساتم. هیڅ وخت به دغه ویډیوګانې درسي ویډیوګانې زه نه ودروم. نو انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ چې دغه ویډیوګانې باندې به زه د روژه چې د خیره خلاصه شوه، زه به ډېر کوشش کوم چې تاسو ته ډېرې نه ډېرې درسي ویډیوګانې جوړې کړم. اوس راځم ښه خبر ته. نن در سره غواړم چې ډېر یو ښه او غټ خبر شریکم. هغه دا دی چې د فرانسې دولت دغه فیصله کړې ده چې هغه ملګري څوک چې غواړي خپل کورنۍ خپل فامیل دلته فرانسې ته راولي، دوی د کورنۍ د غړو نه به اوس د فرانسې په سفارتونو کې انټروي نه اخیستلی کېږي. مقصد دا دی چې مثال په توګه یو کس دی، هغه راغواړي چې خپل کورنۍ خپل فامیل راولي او د ورته په ایران کې رندیو واخیسته. هر کله چې د کورنۍ غړي د فامیل هلته سفارت ته ځي، نو د کورنۍ د غړو نه به سفارت انټروي نه اخلي، صرف اسناد به تسلیموي او هغې نه بعد به په سفارت فیصله کوي. نو دغه یو ډېر ښه خبر دی. دغه تاسو پورې اړوند لري چې تاسو د کم هیواد نه د خپل کورنۍ دپاره دغه دوسیه شروع کوئ، رندیو ورته اخلئ. هغه چې هر هیوادي، نو د فرانسې سفارت به ستاسو د کورنۍ د غړو نه انټروي نه اخلي او دا به نه اخیستلی کېږي. دغه نوې د فرانسې دولت دغه نوې فیصله کړې ده. نو غوښتل مې چې دغه خبر تاسو سره شریک کړم. دغه ډېر یو مهم خبر دی هغه ملګرو دپاره څوک چې غواړي خپل فامیل خپل کورنۍ غړي دلته فرانسې ته راولي. نو دغه ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره شریکولی شئ تر څو ټولو ملګرو ته دغه معلومات ورسي. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. مننه. په مخه.